دی چې دا وطن در په در کو موږ راسو د هغې په تمه چا به موږ ته وطن جوړی. نو داسې ده چې افغانانو ورونو چې موږ ملي قیام ونکو. ملي قیام ما مخکې هم دا لایف کړی، بیا هم درته ویم او واره اشرف غني صاحب تاسې ته ویم په ولس غږ وکړه، په ولس نه دې پرېږدي. نن دا ټول هر څه دا کلي نه ده د افغانستان، دا دې طالب ته وسپاره وتې دا کابل ستا شو. که بیا هم پرېښودو زه او د خدای رسېده که دې پنجاب پرېښودو. که دا خبره زما دروغ وي خو په 2001 کې ورسره څنګه چلو کړو؟ په 250 ملکونو یې خرڅ کړو، خرڅ یې نه کړو همدا امارات، همدا طالبان یې په امریکایانو په ډالرو خرڅ کړل که نه یې خرڅ کړل. سفیر سره یې څنګه چلو کړو؟ نور طالب چې پټګی به دې والی په پېښور کې ته نه شوې ګرځېدې، ګیره به دې لږ ورته نه شوې پرېښودې. نو زه دا خبره د وخت نه دا خبره کړې ده او بیا هم کوم چې ملي قیام هم نه یې کړی د پنجاب په خلاف باندې. لر و بر پښتانه افغانان تاسې ټول راپاڅېدلي ناست دی او دې ته هم احمد اونکي جواب نه یې ورکړی، نه هم پرېږدي، هغه هم نه پرېږدي. هغې فیصله کړې ده چې پنجاب فیصله کړې ده چې ستا پول نه پرېږدم، ستا دا کابل چې څنګه مې په 92 کې وران کړی همغه شان یې درته ورانوم، ستا مکتب د منځه وړم، ستا خویندې میندې بیا بېعزته کوم، بیا مهاجروم، ځوانان دې تباه کوم. صرف د پنجاب اچار او چولو ته به ناست یې، نور به نه ته په دنیا کې سفارت لري، نه به په دنیا کې کاروبار لري، یو شی به هم نه کې. څه چې زما امر یې د باجوا هغه امر که ته منې صحیح ده، که نه یې منې صحیح مهربانه ده. خو اوس ورته موږ ویو چې شکر الحمدلله زه په خپلو ځواکونو باندې فخر کوم. اوس الحمدلله زموږ داسې ځواکونه دي چې یو ځل خو دې اشرف غني امر ورکو په خدای رسېده چې ستا د پنجاب نه تېر شي، چې ستا خو د انډیا په باډر باندې موږ وسپارو پنجابیه. خو خدای دې وکړي چې دا اعلان وشي، ځکه موږ نور تنګ شو. تا خدای چې زموږ ټول عمر به په دې جنګونو کې، ټول عمر به په دې لانجو کې. نو موږ دا بله ویډیو ګورئ ښه، دا د ولس او زه ولس ته وایم چې یا ولسه تا کې عقل او شعور کله راځي؟ ته کله د دې وطن دوست کېږي؟ دغه یو پوسټر پرون طالبان نیولې په لغمان کې دی، وانه ما بېګا ویډیو هم کړی خو بیا هم درته ښیم، تاسې دا وګورئ، بیا در سره زه خبرې کوم. ښه دا وګورئ، ښه دا واورئ، دا دی دا ولس ته راغلی ده او د پښتون شان خلاصې ملت ټول د لغمان او د لنګال دا بیا ووري خیر دی، بیا ووري کاندي پوسټه ده او د یو ورځ محمد وروسته ټول شان تسلیم سر نیمه اصلحه او خدمت سره نیمه د سپینګرې کومه توپ دی ته ورکړل سوله چې د کور لپاره یې نفقه کړي او نور خپل مخې پسې ولېږل. دا ولس ته راغلی ده او د پښتون شان خلاصې وړي. الحمدلله د شکر ځای ده. ملت ټول واورېده پوسته ونیول شوه، طالبان ورته ولاړ دی چې ډېر د شکر ځای دی، ملت پسې راغلی چې چورې کړه. یعنې ته ماته دا ووایه چې په کوم جهاد کې داسې راغلي چې مجاهدینو یو ځای نیو دی، خو د پیغمبر علیه السلام د خوابه او دغه ډېر ورکوي چې په یو ځای نیولی او دلته ولس ته ویلی شي ته یې چور کړه. دا خو ملي شتمنۍ ده که نه؟ او بل ته چې دا خلک را دعوت کې دلته په دغه وخت کې ګوره 2 جرمونه دي. یو دا دی چې ګوره ته دا پوسته تا ونیوله، ته راغی په دغه باندې دې چور کړه، په ولس باندې. ته خو همغه اراده لرې کومه چې په 92 کې مجاهدینو لرو ده او په کابل یې چور کړو، ستا خو همغه پروګرام دی، بدل شوی خو نه دی. او بل ته چې دلته دا خلک را دعوت کې نو ته دلته که په دغه وخت کې جهازونه راشي او بمباري وکړي نو خو دا ولس هم ووجلو، ځان دې مو ووجلو. نو بیا به راځي هلته په فیسبوکونو باندې نیغ لګېږي چې دې ولس باندې بمباري شوې ده. نو خو ولس خو ته مړ کړې که نه؟ که ته چېرته تا کې چېرته د دې وطن مینه وې او تا رښتیا دغه جهاد ستا صحیح وې، خو ته به راغلی وې اول به دې ویله چې یو شي ته به ګوتې نه وړي او ولس سره دې ځای نه لرې شئ، کېدای شي اوس جهازونه راشي بمباري وشي، خو تا سره د وطن مینه نشته، تا راغستې د دې وطن شینو پسې. ته که دا فکر کې چې ما ته به پنجاب دا شي نه ودان کې پنجاب تا ته پول ورانوي، پنجاب تا ته مکتب ورانوي، پنجاب تا ته شفاخانه ورانوي، پنجاب تا ته صرف ټوپک درکې کارتوس درکې چې ورور پې ووله، ته به بله ورځ همدغه امریکاني ته به وې چې دا پول هم راته جوړ کړه، همدغه روسي ته به وې چې دا اوس یې ورسره جهاد وکړو چې ما ته همدغه پول او دغه مکتبونه راته جوړ کړه، همدغه نه بیا غواړي.
پخسا پاپړ او پخسا اچار د پنجاب باندې زمونږ پلونه او مکتبونه موږ ته هغه نه جوړوي او نه موږ ته هغه ودانۍ کار کوي. نو په دې باندې ما ته افسوس راځي چې په دې روجې میاشت کې تاسې کم داسې د کفارو سره نښتې یاستئ چې همداسې زور هم ورکړی دی جنګ ته. پوسته ونیول شوه او پوسته پرېښودل شوه. وته خدای په لحاظ دا د کم په قرآن په یو ځای کې نشته دا جنګ. په یو ځای کې دا جنګ نه ټوله دنیا لګېده ده موږ ته. اخر چا ته خبرې کې؟ انسانانو ته کې، چا ته کې؟ ته څومره تعلیم لري، ته څومره دغه لري. دا افغانستان خو څه دغه نه دی چې روسیه مهربانه بس په پردي په ټوپک باندې زه جوړ کړم. دا افغانستان خو جوړېدل غواړي. دا افغانستان خو د دنیا سره په سیالۍ رفت عمل غواړي. دا خو سفارتونه غواړي. دا خو دنیا سره دغه غواړي. دا کم جنگ دی؟ دا څه شی دی؟ و افغانان ورونو ولې د دې خپل د دې وطن سره مینه نشته؟ اوس ما درته ویل چې په کابل کې اوس موږ د پنجاب غوندې له منډۍ پرېږدو جوړې کړو بیا به هم پرېږدئ. د پنډۍ غونده کې لوسې جنکۍ پکې اوسېږي بیا به هم پرېږدئ. د پنجاب غونده کې شرابخانې، د کراچۍ غونده کې شرابخانې نایټکلبونه چې په کابل کې جوړ شي بیا هم پرېږدئ. ولې هم نه پرېږدئ؟ دا څوک وژل کېږي؟ او ما ته افسوس په دغه مشرانو راځي چې تاسې دومره دغه نه لرئ، دومره سوچ نه لرئ چې دا د څه شي جنګ دی. دا څو ورځې ته وګورئ چې ستاسې او خویندې میندې بیا مهاجرې شوي. بیا د صاحب مهربانه زه به ځم کله به د هلمند نه ځم کندهار ته مهاجر کېږم، کندهار نه به راځم کابل ته به مهاجر کېږم، بیا به پاکستان ته منډې وم. خو د خدای په لحاظ د اخر د پای ټکی کله ږدئ تاسې دې جنګ ته؟ دا څه رقم اسلام دی چې ستاسې نه راځي؟ دا څه رقم حل دی؟ دا کم اسلام دی چې دا موږ مسلمانان یو؟ په کابل کې اذانونه کېږي، د اسلام 5 بنا جاري دي، په ننګرهار کې، په کندهار کې، په خوست کې، په ټولو ځایونو کې. زما یو دهقان چې پټي کې ویو کوي او یا ګوټ کوي، هغه چې د مونځ ټیم چې په پوله باندې ودرېږي مونځ کوي. په پنجاب کې د ښکاره د ورور صاحب مهربانه وټۍ په روژه کې خلاصې دي. وایي رمضان جانې پټان جانې مونځ نشته دی، روژه نشته دی، شراب پکې خرڅېږي، د زناکه بازیانې پکې په روژه کې لمنډۍ دي، خلاصې دي. هلته نه کېږي، دلته کېږي جهاد. او د پاکستان منافقن دغه ملایان سهار او ماښام په افغانستان باندې فتواګانې ورکوي. سهار او ماښام دغه ته ورزیل اوس هم ناست وو وایي دا څنګه چې د کفارو وجل دي داسې باید چې د افغانستان ملي اردو ووجل شي. د افغانستان غونده کې ملي اردو غونده کې مسلمان په دا ټوله دنیا کې نشته. ما دنیا کتلې، په دا ټوله دنیا کې ولا کې پیدا کې. دا وګورئ تاسې افغانان ورونو، ته هغه خبرې رانه قسم دی چې دغه شي چې د دې حال دا وګورم د دې وطن چې دا موږ ولې دا وګورئ دا ستاسې خویندې میندې د دې ګناه سره د دې ماشومان. دا وګورئ خلق درویږي. دا جنګ نه دی، دا تباهي ده، دا بربادي ده، دا ولې د اسلام خرابي ده. دا جنګ نه دی وایي. نو چیرې ځې اسلام؟ زه به ځان کوم ځای پیدا کړم. څوک مجبور وي؟ عیال و کور کارنګر نه راخیستی، مردګان به رسم کړي. څه وکړو؟ جنګ سره اوسې جنګ نه څه غواړو؟ خپله ځان څوک دي؟ فلان دوکانونه د شخص کورونه مو ډک پاتې. دا وخت مو راوتلي ساده وطن په کلکونې کې اوس رای په 1000 کالداري ونیو. طالبانو راته وربوز بلدلې میاشت په سړی کې اوس څه وکړو؟ موږ جوړ خدای پاک یې خراب تو دا مالو تو بس مروان پر دنیا شي نه ګوره. همدغه مونږ چې مونږ امریکې ته شکست ورکړو دروغ دي. مونږ چې مونږ روس ته شکست ورکړو دروغ دي. روس هم خپل هدف پوره کړو. زه به در باندې ویډیو ګورم چې دا کوم پروګرام او ویډیوګانې ما سره شته دي. امریکې خپل هدف پوره کړو. کله چې د طالبان حکومت دلته 2 ډلې وي، یو شمالي ډله وه په پنجشیر کې او یو طالبانو، نور ډلې ختمې شوې وي. اوس یې په تا کې 60 ډلې پیدا کړي. اوس یې په تا کې د دنیا کم هېواد دی چې زموږ په هېواد کې ګوتې نه وایي. نو ما شکست غواړو که امریکې شکست غواړو؟ زه اوس مهاجر یم که د امریکانۍ مهاجر دی؟ دا زما خویندې میندې اوس ذلیله کېږي، دا سپین ږیرې مې ذلیله کېږي که امریکا ذلیله کېږي؟ د امریکې ولا کې د یخته عمره پروام راغلي، والله کې د یخته عمره پروام راغلي په دې جنګ باندې. هغه ډالر دی چاپۍ او روسیه د دنیا ټول اقتصاد هغه سره دی. هسې په چټي څومره امریکایان موږ ووجل او دا 45 کاله کېږي څومره موږ خپل افغانان ووجلو، څومره موږ کفار وجلي. چاته لګي
که خبره کې سیکولري والله کې زه سیکولر د پیژنم چې سیکولر لا چشته وي کمونیستي موږ د دغه کلی چې د کمونستان سره کوم فکر او سوچ لري نو والله په سیکولر باندې موږ پوهیږو نه موږ مسلمانان ورته چې د اسلام 15 دینام ټول په ځان باندې عملي کړی دي بیا هم وروره په کې لږه خبره کې او د جهاد نه منکر شو نو زه اوس په دې خپل ملي اردو باندې زما جهاد کېږي په دې ولس باندې جهاد کېږي په دې پول باندې جهاد کېږي په دې مکتب باندې جهاد کېږي دا خو مخکې دا خبرې وي چې دلته زموږ کافرو سره جنګ دی موږ ځکه د ملي اردو والا سره وروره جنګ کوو چې هغه د امریکایانو نه مخکې وروسته روان دی ما سره په دې لایفونو کې په سلهاو ځل دا خبرې شوي په سلهاو ځل دا خبرې کړي چې دا جنګ موږ ځکه کوو د ملي اردو والا ځکه ولو چې دا د کافرو نه مخکې وروسته روان اوس خبره ختمه شوه اوس ولې روغه نه کېږي زه یو خبره کوم قسم دی که په جنګ باندې نه طالب وګټي دا میدان او نه حکومت صرف د افغان تبعی به وي صرف د افغان تبعی پول به دې نړیږي مکتب به دې خرابېږي شتمنۍ به دې خرابېږي طالب به وژل کېږي ملي اردو والا به وژل کېږي همداسې به ولس هم وژل کېږي د دې اخرنی دغه دا دی چې سوله به کېږي نو چې سوله کېږي نو ولې مې وژنې چې د دې علاج هم اخرنی په سوله باندې دی او که نه تاسې داسې ویوه چې په 2 غونډه کې به بربادیانې جوړې شي بیا به د پنجاب ارمان پوره شي خو خدای راسیلی که پوره شي هغه وختونه لاړه هغه وخت کې افغانان نه پوهېده چې د ډاکټر نجیب سره نه ودرېده نه پوهېده د هغه په خبرو د هغه هر یو خبره چې ده د کاڼي کرښه ده د هر یو خبره د کاڼي کرښه ده چې څه به کېږي او څه به نه کېږي افغانستان سره دغه ټولې خبرې هغلته په ریکارډ پرتې دي دا څه درو خبرې نه دي نو افغانان نور هم دومره زما لایف چې موږ په روژه کې نه روژه پېژنو نه ولا کې اختر پیژنو نه ولا کې انسانیت پیژنو نه ولا کې افغانیت پیژنو نه ولا کې پښتو پیژنو غټې پټګي به نیولي غټ دغه به نیولي په دې ټي وي باندې مناسب منافقت به کوي زه اول دې ټي ویانو والا ته یم چې خدای په قهر ککړ شي دا خلک دې ټي ویانو ته مه راولئ دا